د دغه درې ساعته پادکاسټ په لړ کې ښاغلی حزیمي یو بل مهم شي ته اشاره کوي چې زموږ او ستاسې د ژوند نه بېلېدونکې برخه جوړوي، ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا. دی وایي ټکنالوژي یا ټولنیزو شبکو ژوند اسانه کړی، خو اړیکې ډېرې سختې ستونزمنې کړي دي. ټکنالوژي د خلکو ترمنځ موانع لرې کړي، خو ورسره د اړیکو جوړول یې اغېزمن کړي دي. اوس اړیکې اړتیاوو په پوره کېدو ولاړې دي. داسې اړیکې نشته چې مطلب یا حاجت پکې نه وي. دا قاعده ده چې بې مطلبه اړیکه نشته. دی وایي ان له الله پاک سره اړیکه هم په مطلب ده، خو زموږ سره د الله پاک اړیکه بیا بې مطلبه ده، بې حاجته ده، ځکه هغه غني ذات دی او موږ ته کوم احتیاج نه لري، موږ ورته احتیاج یو. خو برعکس نور انسانانو منځ کې اړیکې یو بل سره بیا ټولې په مطلب او په حاجت باندې ولاړې دي. حاجت یا مطلب د اړیکو اساس دی، نو ځکه خلک د مطلب اشنایي له امله نشو ملامتولی چې ولې هغوی د مطلب په اساس باندې موږ سره راشه درشه کوي. ځکه انسانان دي، څومره چې تا ته د خلکو اړتیا ډیریږي همدومره ستا سره د خلکو اړیکې ډیریږي. څومره چې مطلب او حاجت د خلکو زیات شي، تا سره د اړیکې ګرمې شي او تګ راتګ در سره زیات شي. دا بشپړ ډول باندې طبیعي ده. که ته د حقیقت ومني چې خلک د مطلب په خاطر تا سره اړیکې لري، بیا نو که هغوی در سره ناڅاپه اړیکې پرېږي ته نه ځورېږي. کله کله داسې وي چې ملګري دي، ټول خلک در سره ښه راشه درشه کوي، قرض در نه وغواړي، چې ته یې ورنه کړې بیا نو هغوی خفه. کله چې مقابل لوری ځینې وخت په دې پوه شي چې ستا نه یې مطلب پوره نه شو، نور د کیسه کې نه کېږي. دا د اړیکو طبیعت همداسې دی. ته باید په دې ونه ځورېږي، ته باید په دې خفه نه شي. ان له مور او پلار سره اړیکې هم مطلب ته په کتو بدلیږي را بدلیږي. مور سره د انسان اړیکه ځکه قوي او پیاوړي چې مور د انسان ډېر حاجتونه پوره کوي. که مور دغه حاجتونه پوره نه کړي، پلار یې تشه ډکوي. مثلا یو پلار خپل زوی ته وایي چې زه تا ته موټر اخلم، یو میاشت بعد یا یو هفته بعد، په دغه یوه هفته کې یا یو میاشت کې د دوی مجلسونه څومره خوږې کېږي، د پلار سره مینه څومره زیاتېږي، د راشه درشه هر څه ورسره زیاتېږي. پلار خو پخوانی همغه پلار و، مخکې پلار و. څنګه دا اړیکه داسې ناڅاپه خوندوره شوه؟ ځکه چې یوې اړتیا داسې ماحول جوړ کړو، اړتیا ته په کتو باندې حالات بدل شو. په دې تړاو له ځینې نورو وضاحتونو وروسته خبره بیرته اړیکو علاقاتو ته بیایي او پر اړیکو د ټکنالوژي او عصري ژوند اغیز باندې خبرې کوي. او وايي عصري ژوند ملګرتیا پیکه کړې ده. ملګرتیا او خلکو سره اړیکې پالل ډېر زیات مهم دي. ان قرآن کریم د دوزخیانو په اړه ویلي دي فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. اوس نه زموږ لپاره څوک سپارښت کوونکی شته او نه کوم صمیمي ملګری. ابن عباس رضی الله عنهما وایي دوی به په صمیمي ملګرو پسې ګرځي، سرګردان به ځکه دنیا کې صمیمي ملګري وو چې دوی به په هر څه ورسره کول، وخت به ځای کو، ګناه به هم د دوی په خاطر کوله. نیک ملګري ډېر زیات مهم دي، ځکه په دنیا کې هم ګټه درسوي او په آخرت کې شفاعت کوي، څنګه چې حدیث کې راغلي. بیا پر اړیکو د سوشل میډیا یا خواله رسنیو پر اغیز خبرې کوي او وايي ټولنیزو شبکو د مسؤلیت پذیرۍ حس کم کړی دی. د بیلګې په توګه موږ تاسو یې وینو د یوه ناوړه پیښې په اړه یوازې پوسټ وشي یا ټویټ وشي یا فیسبوک کې یا ټیک ټاک کې یو څه وشي، نور نو دغه کس احساس کوي چې هغه اخلاقي بوج او مسؤلیت چې څه لره په همدغه یو پوسټ او ټویټ سره دی خلاص شو، مسؤلیت یې ادا شو. په داسې حال کې چې د پیښې قرباني سره هغه څوک چې غم یې لیدلی، درد یې لیدلی، تکلیف یې لیدلی، هېڅ همکاري نه ده ترلاسه کړې. خو دې خواته یو چا پوسټ وکړو، ملګری دی، دوست دی، عزیز دی، خپلوان دی، په هغه پوسټ باندې اکتفا وکړه. یو څوک مړي، یوازې د واتس اپ په پیغام باندې غم شریکي ورسره کیږي یا آنلاین فاتحه ورته وشي، په دینه کې مړه یوازې څو کورنۍ غړي او څو خپلوان ورسره او د تابوت دي. نور خلکو خو خپل هغه ټول مسؤلیت په واتس اپ یا په یو پوسټ باندې حل کړی. ټولنیزو شبکو اړیکې اسانه کړي، خو مسؤلیتونه یې پیکه کړي، کم رنګه کړي دي. خصوصا د کرونا وبا پر مهال کوم چټک پرمختګ چې په دغه برخه کې په 2 کلونو کې وشو،
دا باید په 10 کلونو کې شوی وي. د 10 کلونو پرمختګ په 2 کلونو کې کورونا وبا پر مهال شو. زده کړې آنلاین شوې، طبابت تر ډېر آنلاین شو، جلسې او نورې راټولېدنې مجلسونه آنلاین شو، د خلکو خصوصي حریم له منځه تللی سوشل میډیا سره. او اوس یو څوک د ټولنیزو شبکو چې فعال نه وي خلک ورته وایي ته ولې نه یې، ته ورک یې. ته په پخوانۍ زمانه کې ژوند کې اوس چې څوک واده کوي خو سرخیلې پروفایلونو ته ورځي او د ټول شخصیت هغه ځینه ګوري. نو څوک چې ټیک ټاک کې کنزل مارانی زما نه خوا څوک چې ټیک ټاک کې کنزل مارانی او سپکې سپوري وایي دوی دې متوجه اوسي که سبا چاته مرکه ورلیږي خو سرخیل به ټیک ټاکونه ورګوري او بیا وایي دا څه رقم سړی دی. د 4 هجري قرن عالم الجریري چې د خپل وخت خلک ډېر ښه پېژندلي وو ښه درک کړي وو، دی وایي لومړي قرن کې به خلکو د دین په اساس باندې له یو بل سره تعامل کوو، چلن به د خلکو ترمنځ اړیکې به د دین په اساس وي، تر دې چې دین ورو ورو خلکو له اړیکو ویستو کمرنګه شو. دویم قرن کې بیا خلکو په وفا باندې اړیکې پاللې، بالاخره وفا هم پکې له منځه لاړه. دریم قرن کې بیا خلکو په مروت یا اخلاقي اصولو تعامل کاوه، تر دې چې دا هم له منځه لاړ. 4 قرن کې بیا چې دی پکې اوسېده او خپل خلک یې ښه درک کړي وو، خلکو د حیا له مخې یو بل سره چلند او سلوک کاوه، تر دې چې حیا هم له منځه لاړه او هر څه د ګټې په اساس شو. که ته ماته ګټه رسوي زه تا ته ګټه رسوم، یو طرفه ګټه نشته. ژوند چې څومره عصري او چټک کېږي لکه ریلګاډی کې چې سفر کوي څومره تیز رواني د منظرې ټولې پیکه شي تتې شي خوند یې نه اخلي. عصري ژوند کې هم هر څه په سرعت روان دي او خوند یې پیکه کېږي. هر شی چې په سرعت رواني په هغې کې خوند نه وي. د عصري او بسرعت ته چټک ژوند کې ژور فکر نه وي، حکمت نه وي، آرامش نه وي، د نفس تزکیه نه وي، عبادت نه خوند اخیستل نه وي پکې، مال نه خوند اخیستی نه وي، اولاد سره کېناستو مجلسونو کې خوند نه وي، ځکه چې ناس بدلته فکر به دې کار کوي، شپه ورځ کار شپه ورځ کار. دا ښه دی انسان کار وکړي، اما ژوند بې خونده کېږي چټک ژوند سره، ډېر داسې مصنوعي ژوند سره، ماشینري ژوند سره. په داسې ژوند کې بوختیا ډېره وي، عاید او هر څه به ورسره ډېر وي، خو مؤثریت کمي، خوند ورسره نه وي. مور سره به ناست وي وټساپ کې به مجلسونه رواني، اولاد سره به ناست وي ټیک ټاک ویډیوګانې به سکرول کوي. عجیب ژوند نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ له صحابه رضی الله عنهم سره ناستو، خپله ګوتمه یې ایسته وغورځوله. صحابه و ترې پوښتنه وکړه چې ولې دې وغورځوله؟ ویل دې زه له تاسې مصرفه کړی وم، کله به مې دې ته کتل کله به مې هغې ته کتل، یعنې د دې له لاسه به ما تاسې ته نه شو کتلی، زما توجه یې متاثره کړې وه، همدې لپاره مې ایسته وغورځوله. اوس خبره یو بل ځي ته بیایي، عکس العمل ته، هر عمل عکس العمل. موږ باید بد کار ته دی وایي چې غبرګون ونه ښایو، ښکاره یې نه کړو. یعنې که د یو چا سره د اړیکې یو هغه در سره بد وکړل، سملاسي بد عکس العمل مه ښکاره کوه. که چا درته کنځا وکړه په کنځا ځواب مه ورکوه، دا یې سمه طریقه نه ده. د عمل او د عکس العمل ترمنځ یوه فاصله ده چې دې ته تفسیر وایي. د یو عمل یا د هغه عمل یا کړنې هغه اصلي هدف پرې پېژندل کېږي چې دا کار ولې وشو. مثلا یو کس دی د شا نه دې په څپېړه ووایي، ته ډېر په غوسه باندې راتاو شې، وګورې چې تره دې دی یا ماما دې دی، څومره مهربان شي، ستړي مه شي ورسره وکړي، راشه در سره ورسره وکړي، په خندا او په ورین تندي باندې ښه راغلاست ورته وایي. که ناشنا زنګ درته مثال راشي او ملګری دی او غوسه باندې درته لګیایي، ته خو پوهېږې چې دا زما صمیمي ملګری دی، د حتمن څه خبره ده، د هغې دپاره یو تفسیر پیدا کړي، یو معنا ورته پیدا کړي، یو توجیه ورته پیدا کړي، یو بهانه پیدا کړي چې دا کار سره له دې چې تیز دی، زشت دی دا کار، خو ولې ورسره ستا عکس العمل متفاوت دی؟ ځکه چې ته د دوی کار دپاره یو بهانه پیدا کړي، بهانه لري، واضح شو درته معنا باندې پوه شي، تفسیر باندې پوه شي. کله چې د دغه ډول زورونکي عمل په مقصد او هدف پوه شي، ناسم کار هم درته خوندور شي، خاندې ورته ورین تندي باندې ښه راغلاست هم ورته وایي. که د څوک ټلیفون ته، نو همدغه ژوند کې همدغه قاعده ځان څخه هر ځای کې عملي کوه. که څوک ټلیفون ته د ځواب در نه کړي، خفه او غوسه کېږه مه،
کله چې د احساس بدل کې او خپه شي او غصه شي او چا باندې دا ته تاوان رسي، ذهني ناروغۍ او ناکرارۍ درته جوړوي. ته باید داسې ونه کړې. ته باید داسې وکړې چې هر کار ته، هر عمل چې چا کاوه د هغې دپاره یو توجیه پیدا کړه. یو چا کنځا کولی دا بد اخلاقه دی، تربیه نه لري. یو چا در باندې غصه کوله دا به مشکل لري. چا د ټلیفون ځواب نه کو. مثلا ځان سره دا وایي چې شاید هغه کس ویده وي، ټلیفون یې چارج کې پروت یا کوم بل مشکل به لري یا کوم کار به لري، خپل ټلیفون نه به ناخبره وي. دی کیدای شي اوس مجلس کې وروسته به راته زنګ وایي. خلکو ته بهانې پیدا کوه، اړیکې دې روغې پاتې کېږي. اوس خبره د اړیکو ترتیب ته راځي. څنګه خپلې اړیکې علاقات تنظیم او مرتب کړو. فارسي الاصل عالم او فیلسوف ابن المقفع وایي له رښتیني ملګري سره د مال او وینې په بیه ملګرتیا پاله. د اوسنۍ مطلب مانډیوالي نه ښیي، ملګرتیا ښیي، ټینګه ملګرتیا چې هغه هم تا ته د مال او وینې په بیه ولاړ وي. ملګرتیا ډېر ګران کار دی. هر سړی ښه ملګری نه دی. بیا وایي له پېژندګلویو هغو کسانو سره چې سلام و کلام ورسره لري هغوی سره ناسته پاسته او ملاتړ یې کوه. د نورو خلکو لپاره ورین تندی او مسکا د کفایت کوي. خو له دښمن سره هم عدل او انصاف کوه. په پای کې وایي له هر چا سره چې یې د خپل دین او عزت حفاظت کوه. یعنی هدف یې دا دی چې د هیڅ چا لپاره له خپل دین او عزت نه مه تېرېږه او قرباني مه ورکوه د دین او عزت لپاره هیڅ چا ته هم. ځکه هیڅوک په دې نه ارزي چې ته ورته د دین قرباني ورکړي، د عزت قرباني ورکړي. بد خلک دی وایي همیشه ستا ارزښتونه ازمایي چې ته صبر کوي او که نه. د دوی چلند تا ته مهارت در زده کوي. ځینې سپک کسان هڅه کوي چې تا خپل منطق ته ښکته کړي. مه ورښکته کېږه ځکه چې ته نشي کولی پر هغوی باندې برلاسی او بریالی شي. یو انسان چې کنځلماري ته یې په کنځلو ترې ګټې، ته ورسره عین کار کې عین چلند کې نه، ته ترې ځان ساتي. ته چې کله د هغوی موقف ته ښکته کېږي په هر حال کې تا بایللې ده. هغوی په دې پښیمانه کړه چې یو نیک انسان یې له لاسه ورکړی کله چې ستا په شان خلک په خپل ژوند کې پیدا نه کړي. له چا سره جنجال او جګړه مه کوه بلکې د هغوی مقام خپل ذهن کې ښکته کړه. یاسر الحزیمي په مثال کې وایي له چا سره جنجال نه کوم زه، خو چې کله د چا نه مې زړه بد شي نوم یې بدلوم. مثلا په ټلیفون کې مې لیکلی فلانی عزیز، فلانی ګران، فلانی محترم، فلانی صاحب. کله چې زړه مې ترې بد شي دا صاحب، دا عزیز یا دا بله کلمه چې د ګرانښت له امله ما درته لیکلي دا ترې لرې کوم او داسې احساس کوم چې په دې کار باندې برلاسی شوم. ضرور نه ده چې کله غوسه یې شیونه مات کړي او ځان ویښته وشکړي او بل نه، یوازې هغه عادي چلند وکړه چې زړه دې پرې راحته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړه. بیبي عایشې رضی الله عنها ته یو ورځ وفرمیل ای عایشې کله چې ته غوسه یم زه در باندې پوهېږم او کله چې ته خوشحاله یم در باندې پوهېږم. ویل څنګه یې د الله رسوله؟ ویل کله چې ته غوسه یې د ابراهیم علیه السلام په نوم باندې قسم کې ورب ابراهیم، کله چې ته خوشحاله یې زما په نوم باندې ورب محمد وی. هغې ورته ویل چې بالکل له دې وروسته ستا نوم نه هېرومه. څومره خوندور. کله چې د له چا نه زړه بد شو مرتبه یې ښکته کړه. څنګه؟ مثلا پخوا به د دغه کس پیغام په ډېر مینه محبت باندې زر ځوابوه، اوس یې په ځنډ ځواب ورکوه. مخکې دې ورسره مجلسونه ډېر کول، اوس دې مجلسونه کم که. مخکې به دې مصرف پې کاوه، چکر به ورسره تلي، اوس ورسره مزه. بې پروا شه ترې او د هغه لپاره نوره قرباني مه ورکوه ځکه چې هغې ارزښت نه لري. که ته ټولو ښه او ناښه خلکو سره یو شان چلند کوي دا ستا تېروتنه اشتباه ده. پام دې وي چې مور او پلار او کورنۍ او نږدې عزیزان له دې مستثنا دي، هغوی چې ارزښت لري. یاسر الحزیمي وایي اړیکې په 5 ډوله دي. ژوندۍ اړیکې د حق په ادا کولو او د واجباتو په ترلاسه کولو، عدالت، مهربانۍ، اصلاح او یو بل ته بخښلو باندې ولاړې دي دا اړیکې. ورپسې مریضې اړیکې دي د بوج او ملامتي له ډاره ډکې وي.
څومره خلکو سره به مریض اړیکې لري. مثلا هر کار د دې لپاره کوي چې مقابل لوري خپه نشي. مجلس او ناسته پاسته دی ورسره د دې په خاطر ده چې ډارېږي چې هغه درنه خپه نشي، ملامت دې نه کړي یا څه ونه وایي. که د داسې اړیکو دوام غواړي ځینو ویټامینونو ته اړتیا ده چې وروایي چې دغه اړیکې په روغو بدلې شي. اصول هدف دا دی چې اصول او کوم حدود چې لري هغه ملګرو سره واضح کړي باید تر څو مریض اړیکې په روغو اړیکو بدلې شي. ناروغونکې اړیکې یا مریضونکې، درېیمې بیا ناروغونکې یا مریضونکې اړیکې دي. مخکینی خو مریض اړیکې وي، دا مریضونکې دي، ناروغونکې دي. په داسې اړیکو کې مقابل لوری ستا تر مسؤلیت پورته خپل حق غواړي، پرته له دې چې ستا حق ادا کړي. چې لږ نور هم درته واضح کړم، دغه ډول اړیکو کې مقابل لوری پرته له دې چې خپل مسؤلیت یا حق ادا کړي له تا څخه ستا تر وسې پورته مسؤلیت ادا کولو غوښتونکی وي او په تا په دې ملامتي اچوي چې ولې دې له خپل وسه پورته دغه حق نه دی ادا کړی. مثلا یو ملګري ته په یو رستورانت کې دعوت کړی، ملګري دعوت کړی، یو بل ملګري د صمیمي ملګری تا نه خپي، ولې دې ماته دعوت نه دی کړی؟ و مسلمانه زه خو بل ملګري دعوت کړی وم، نه زه ستا نه خپه شوم، تا باید زه دعوت کړی وی. د ګیلمن شوي ملګري حق دی چې له تا سره رستورانت ته لاړ شي، اما دا چې ته بل چا دعوت کړی او دی په ناحقه له تا خپه دی، دا اصل کې ملګرتیا اړیکه داسې اړیکه یا داسې چلن ملګرتیا او اړیکه خرابوي، ځکه هغه خپل حق پر تا بوج کوي. ورپسې مړې اړیکې، دا څنګه اړیکې دي؟ دا هغسې اړیکې دي چې دواړه اړخونه خپل مسؤلیت نه ادا کوي. مثلا میړه او ښځه ده، ګډ ژوند لري، دواړه مصروفه دي، سرګردانه دي، کاروبار کې مصروفه دي، مینه محبت ژوند کې نشته، ناستې پاستې نشته دی. اوس ډېری دغه همداسې شوي دي، اولادونه د دوی له مینې محروم دي، ما دوی یوازې کار، کاروبار او ژوند پسې سرګردانه دي. دا حقیقي ژوند نه دی، دا طبیعي ژوند نه دی. الله پاک فرمایلی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. دا الله پاک د قدرت د نخو څخه یو نښه دا ده چې ستا لپاره همدا ستاسې له جنس نه یې مېرمنې پیدا کړي، جوړه پیدا کړي چې له هغوی سره آرام ترلاسه کړي یا له هغوی نه آرام ترلاسه کړي. او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړې ده. لتسکنو الیها یې ویل، له هغوی څخه سکون ترلاسه کړي. یاسر الحزیمي وایي د مېرمنې ترڅنګ اوسېدو سره چې کوم سکون انسان ترلاسه کوي هغه له بل چا سره نشي ترلاسه کولی. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وایي آدم علیه السلام په جنت کې د رنګارنګ نعمتونو په منځ کې یوازیتوب احساساوه، خو الله پاک ورته بیبي حوا خلق کړه چې آرامش ورسره ومومي. انسان هغه وخت د اطمینان احساس کوي چې د خپل مېرمنې ترڅنګ وي، له هغې پرته یې زړه نارام وي. یوازې د مېرمنې او میړه په اړه الله پاک فرمایي چې د دواړو ترمنځ یې مینه، محبت او خواخوږي پیدا کړه. دا داسې مینه ده چې پردی لور کور ته چې پخوا دې نه پېژندله راشي، میړه پردی زوی دومره یو بل باندې ګران شي چې د ژوند هر څه یو بل پورې وتړي او تر نږدې انسانانو یو بل ته ډېر ګران شي، ځکه د دواړو ترمنځ مینه الله پاک اچولې ده. دا مینه چې له مېرمنې سره یا له میړه سره بل هیڅ چا سره نشي موندل کېدی. طبیعي ده چې سم انسان یادو، بېلارې انسان نه چې مېرمنې کور کې دته په انتظار ناست دی او د پردو لوڼو پسې ګرځي. هر هغه اړیکه چې الله پاک خوشحاله نه کړي یقین ولره چې تا هم نشي خوشحاله کولی. ناروا او نامشروع اړیکه چې ته فکر کوې تا به خوشحاله کړي، ډاډه اوسه چې تا نشي خوشحاله کوی، تاسې ځان غلطوي. د یو کار پیل چې خرابي پای هم خرابي. وژونکي اړیکې ورپسې دي. 5 ډول بیا وژونکي اړیکې دي چې د انسان ژوند هم تباه کوي او آخرت هم. دا ډول اړیکې علاقات نه فطرت سره جوړ دي او نه شرعي دي. له پردو خویندو سره ناروا اړیکې، بد ملګري چې ستا دنیا او آخرت دواړه خرابوي او ستا د بېلارې کېدو لامل کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی اورېدلی، 3 ملګري وو، 3 واړه په یو چېرته تللي وو، بېرته راستنېدو کې لار کې په طوفان او باران شو او دوی و سمڅې ته پناه وروړله. سمڅه کې دوی بند پاتې شو، تیږه راوغورځېده، د سمڅې مخې بنده کړه. یو کس راغی الله پاک ته زارۍ وکړې چې الله ما چې فلاني عملونه کړي دي
ما چې کوم عمل کړی دی هغه عمل که ستا دپاره تا قبول کړی دی ته موږ ته لاره خلاصه کړه. لږه لاره خلاصه شه. دویم قسم ورته کار وکړه، لږه لاره خلاصه شه. دریم قسم خپل عملونه الله پاک ته وړاندې کړه او لاره خلاصه شو، دوی وژغورل شو. اوس فکر وکړه چې دغو کسانو کې یو کس که ګناهګار وي، بد انسان وي، دوی به وژغورل شي؟ نه. یو بد ملګری د ټول عمر پښیماني داسې حالاتو کې درته تاوان کوي. ملګري ته یا جنت ته بیولی شي یا د دوزخ ته. نو انتخاب ستا دی چې آخرت کې له چا سره غواړي واوسي. ځینې اړیکې وي دایمي، لکه د کورنۍ نږدې غړي، خپلوان او دا نور. ځینې اړیکې لنډمهاله وي، سفر کې یو ملګری ویني بیا په خپله مخه ځي ته په خپله. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه خپلې اړیکې تنظیم کړو. مثلا یو چا سره غواړي اړیکه کمه کړي، غواړي له یو چا سره اړیکه بیخي پرې کړي، ته داسې کوه چې اړیکې مه پرې کوه، کموئ، کمرنګه کوئ. مثلا که پخوا د چا سره هر ټلیفون ځوابوه، اوس یې ټلیفون کم ځوابوه، وخت ورسره کم تېروه، پخوا په شان هغه سره راشه درشه مه کوه، په اړه یې فکر مه کوه، خو داسې مه کوه چې بیخي اړیکې پرې کړي، ځکه چې دغه اړیکه به په مخالفت او په دښمنۍ بدلیږي. مخالفین چې د خلک کېدل هغوی سره م اړیکې پاله، هر کله یې کوه، ځکه داسې انسان نشته چې مخالفین ونه لري. په دې معنی چې د ټولو خلکو راضي ساتلو لپاره هڅه مه کوه، اما کوشش کوه چې اړیکې د سالمي. خلک په خپلو مخالفینو مه بدلوه. الله پاک فرمایلی چې وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. موږ د هر پیغمبر لپاره د مجرمانو له ډلې دښمنان ګرځولي، خو د لارښود او ملاتړي په توګه دی الله پاک کافي دی. پیغمبران خو د اخلاقو نمونې او د صبر بیلګې وي، او تر ټولو مهمه دا چې الله پاک غوره کړي. نو چې داسې انسانان هم دښمنان او مخالفان لري، ستا بیا څه تمه ده؟ الله پاک موسی علیه السلام په ټولو ګران کړی وان، په فرعون هم ګرانو، خو کله یې له پامه بد شو کله چې موسی علیه السلام خپل اصول او قواعد اعلان کړل، خپل مبارزه اعلان کړه. دا قاعده په یاد لره، هر هغه انسان چې مخالفین نه لري هغه په ژوند کې اصول او قواعد نه لري. هر هغه انسان چې اصولي او قواعد لري هغه مخالفین هم لري. له اصول پرته به ته د هر چا په خواخه چلیږي، د هر چا په طبیعت به چلیږي او هر سړی به در سره خوشاله وي. خو همدا چې ته خپل اصول اعلان کړي، ډېر خلک به په مخالفینو بدل شي. خو له دې سره سره هڅه کوه چې خلک په مخالفینو بدل نه کړي، ځکه چې فضا در باندې تنګېږي. د بیلګې په ډول ته که د خپل سیمې له دکاندار سره مخالفت پیدا کړي، سبا مجبور یې چې بل ځای ته لاړ شي، بل ځای کې سودا وکړي. ته که په خپل کلی جومات کې مخالفت پیدا کړي، مجبور بل جومات ته لاړ شي، ورو ورو به اخر تنها په کور کې یوازې پاتې، چېرته به دې راشه درشه نه وي. په زړه کې څوک مه بندي کوه، ځکه په زړه کې کینه داسې ده لکه زهر چې بارې راوباسي، نور انسانان وژني یا ضرر ورته رسوي، او که په داخل کې تا له منځه وړي یا تا ته ضرر رسوي. ته باید زړه له کینې پاک وساتې. خپل زړه د خلکو له کینې همیشه پاک ساته. یوه بله قاعده، اړیکې چې څومره پیاوړې کېږي همدومره یې عمر لنډېږي، او کله چې اړیکې په تعلق بدلې شوې ژر له منځه ځي. یعنې څومره چې د چا پورې د زړه تړلی همدومره اندازه ژر له هغو سره ستا اړیکه له منځه ځي. مینه خوندوره او زړه راښکونکې ده، خو عشق بیا عذاب دی. عشق ناروغي ده. ابن عباس رضی الله عنهما د عرفې په ورځ باندې یو کس ولید او پوښتنه وکړه چې دا څه پېښ شوي دي په ده باندې. خلکو ورته ویل دا عشق دی. ټوله د عرفې ورځ په دې دعا تېره کړه چې اللهم اني اعوذ بک من العشق، ای ربه زه تا ته له عاشقۍ نه پناه دروړم، ځکه دا تعلق دی. کله چې دا تعلق د انسانانو سره ستا پیدا شي، ته به ځورېږي، هغوی به خپل کار کوي. ښه، اوس پوښتنه دې همدا ده چې د عشق او محبت ترمنځ به فرق څه دی؟ آیا قرباني ورکوي د دې لپاره چې مقابل لوری په تا ګران شي، او که د دې لپاره چې ته په مقابل لوري ګران شي؟ دا دواړه فرق لري. درې نښې دي، که دا په تا کې وي نو ته د تعلق یا عشق یا د بل چا پورې زړه تړلو په ستونزه باندې اخته یې. لومړی د هغه کس په غیاب کې د هغه په اړه ډېر زیات فکر کوي،
چې کله در سره ناست دي ټول فکر دی په دې شاوخوا نور هر څه دی هېري. او دریم دا چې هغه خپل ملکیت ګڼي، نه پرېږدي چې بل چا سره راشه درشه ولري، بل چا سره ناسته پاسته کوي، په تا باندې بد لګېږي، بل چا سره چې ملګرتیا کوي یا بل چا سره چې د خپل کار کوي، ته فکر کوي چې هر څه باید دا ستا په خوښه وکړي. دا کنټرول غواړي. انتخابونه د ترې اخیستې دي، هر انتخاب خپل ورکوي. که دا درې علامې یا نښې په تا کې وي مشکل کېږي. مثلا چې هغه کس نه فکر دی ورسره یې مسیجونو پسې کوي، ته چیرته یې، کاشکې زما تر څنګ وای، زما ژوند په تا باندې روان دی، ته چې نه ژوند داسې دی او هغسې دی. نه پرېږدي چې بل چا سره خبرې وکړي. کله چې داسې حالت راشي مقابل لوری ورو ورو ستا نه ځان ګوښه کړي، ستا نه ځان لرې کړي. ځکه انسانان غواړي په خپله خوښه باندې ژوند وکړي او ته دومره محدودیتونه په هغه باندې لګې، ته پې بوج کېږي. ته به ځورېږي چې هغه در سره اړیکې نه پالي او هغه باندې به ته بوجي. یعنې ته چې څومره ځان یو انسان پورې تړي او هغه ته نږدې کېږي، هغه هم دومره فاصله اخلي له تا نه، هم دومره فاصله پیدا کوي او ځان در نه خلاصوي. ځکه چې یو شی څومره ډېرېږي عادي کېږي او انسان ورسره خسته کېږي. په خلکو باندې ځان مه ډېروه. د لسګونه کسانو کیسې به مو اورېدلي، په کمنټونو کې به مو لیدلي چې خلکو ته لیکي د تعلق یا د زړه بایللو په ستونزه باندې اخته وي. ابن القیم ویلي څوک چې څومره یو شي پورې ځان تړي تعلق یې ورسره زیاتېږي، په همغه شي باندې هم دومره په عذابېږي. تعلق یا ځان تړل دوه ډوله دي، یو طرفه بل دوه طرفه. دا دواړه یا هر تعلق چې اړیکو کې یي په مخالفت یا دښمنۍ بدلیږي. ډېر کم استثناءات لري چې د الله پاک په توفیق سره اړیکې بریالي کېږي. غیر د هغې نه ملګرتیا په تعلق یا اټچمنټ باندې بدلیدی شي، خو برعکس نشي کېدی چې تعلق دې په ملګرتیا بدل شي. مثلا زه تا ته لاس در کوم، د الله زما لاس ونیسه، ته خپل لاس راکړې، دواړه ولاړ یو په یوه حالت کې. ته که خپل لاس کش کې زما نه لرې کړي، زه په ځای ولاړ یم، ته هم ولاړ یې. خو که زه تا ته لاس درکړم او ځان مې تا باندې تکیه کړی، که ته زما لاس خوښه کړې، زه شاته غورځېږم، زما د غورځېدو لامل ته یې، ستا نه زما کرکه کېږي، ستا سره زما مخالفت پیدا کېږي. ولې؟ ځکه چې تا وغورځولم. په داسې حال کې ستونزه اصلي زما ده، ما په تا تکیه کړې وه. دومره تکیه په چا مه کوه چې لاس تر نه کش کړي ته وغورځېږي. همدا چې اړیکو کې کله کله یو څوک ځان یو طرفه کې اړیکې وشلي یا اړیکې کمې کړي، مقابل لوری اتومات په مخالفت او دښمنۍ باندې هغه اخلي. نه، ته باید د تمه ولري. انسانان د اختیار لري اړیکې د سره پالي که نه، ته اختیار لري چې اړیکه پالي که نه. ځکه دا په اړیکه زر شلېږي چې یو بل د غورځېدو لامل وي، په یو تن خو حتما وي. دا د انسانانو حق دی چې تا سره اړیکې پالي او که نه یې پالي. خو ستونزه ما کې ده چې زه په تا پورې ځان تړم، ځان مې په تا تکیه کړی، یا تا کې ده چې په نورو پورې ځان تړي. کله چې هغوی ځان لرې کړي وغورځېږي. د ښځې او میړه ترمنځ دا تعلق بیا تر دې هم سخت دی. خورې ستا د میړه ژوند یو کتاب دی چې د یوې پاڼې عنوان یې دی زما میرمن. خو ستا ژوند بیا داسې یو کتاب دی چې تا عنوان ټاکلی دی زما میړه. دا ستا لویه تېروتنه ده. برعکس که میړه هم داسې کوي، هغه هم تېروتنه ده. لکه څنګه چې د اړیکو ماهر یاسر الحزیمي دا خبره کوي او وایي چې انسانان په ژوند کې بېلابېل رولونه لري. زه درته دا موضوع لا نوره په ساده الفاظو تشریح کوم. انسانان بېلابېل مسؤلیتونه لري. مثال، ستا میړه، ستا خاوند د الله پاک بنده دی، د یو چا زوی دی، د یو چا ورور دی، د یو چا ګاونډی دی، د یو چا کلیوال دی، د یو چا ملګری دی، د یو چا ماما دی، د یو چا سره اړیکې لري، د یو هیواد اوسیدونکی دی، یو وظیفه لري، یو مسؤلیت لري. دا ټول د ژوند د کتاب فصلونه دي. تم پکې یو فصل یې. اوس که دا ټول فصلونه ته لرې کړې او په یو فصل باندې را خلاصه کړې، دا ټول مسؤلیتونه یو مسؤلیت ته راولي، دا ستونزه لري. برعکس میړه هم همداسې، که هغه هر څه پرېږدي، ستا ژوند هم یو کتاب دی، یو فصل دی ستا میړه. اما که میړه ته تمه لري چې ټول کتاب ته یې، خو نشي کېدی. ته خپل کورنۍ ته، خپل خپلوانو ته، عزیزانو ته باید اړیکې ورسره وپالې، وخت ورکړي. اولادونو ته دي.
ته خپل میړه ته داسې ګوري لکه ستا شخصیت چې ستا ملکیت چې یا میړه ته داسې ګوري. هر څه چې هغه غواړي یا ته غواړي یو بل باندې باید وکړي. تا په خپل میړه پورې دومره زړه تړلی چې هغه نوي ژوند دی نه کېږي. دا تعلق تا رواني ستونزې هم جوړوي، نور مشکلات هم درته پېښوي، ذهني ناقرارۍ درته پیدا کوي. ځکه انسان چې یو چا پورې ډېر زیات زړه وتړي هغه مین وي، هغه تعلق ستونزه لري او عاشق هر څه له مخې لرې کوي تر څو خپل معشوق ته ورسیږي. دی دومره په سرعت او دومره په پټو سترګو رواني چې هر څه له شاوخوا لرې کړي، خپله کورنۍ هم خفه کړي، د خسر خیل هم خفه کړي، بل خلک هم تر دې چې هغه میړه خپل لاس ونیسي یا برعکس. او بالاخره چې کله هلته رسیږي پوهېږي چې دا خو هر څه اشتباه کړي، ټول خلک یې د لاسه ورکړي او هغه هدف نه پوره کېږي. ځکه چې دا ممکن نه دی، ټول مسؤلیتونه دي یوه مسؤلیت ته راټول شي. بله خبره کوي وایي چې هر انسان په ټولنه کې یو ځای او یو موقف لري. ځای او موقف بدلیږي را بدلیږي. مثلا ته په یوه اداره کې رئیس یې، لومړی درجه کس یې، په کور کې عادي کس یې، د ورونو په قطار کې ته مثلا اخیر ورور یې، مور ته ته زوی، پلار ته ته زوی، ملګرو ته ته عادي مجلسونو کې ناست ته عادي کس یې. دغه کس نه چې په دفتر کې لومړی کس یې. ته باید دا تمه ونه لرې چې په هغه ځای کې دغه احترام وشي چې په دفتر کې کارمندان ته کوي. ته مثلا پوهنتون کې استاد یې، مېرمنې ته ته میړه یې، ته باید هلته د استادۍ خوی ونه کړې مېرمنې سره دی. ته به هر یو لوړ موقف لري خو پلار په مقابل کې دا مرتبې. همداسې هر ځای انسان که هر څومره موقف لري خو موقفونه بدلیږي را بدلیږي. که ته دغه ذهنیت ولري ژوند ډېر اسانه کېږي او هر چا سره به دې اړیکې خوندورې سالمې، ذهن به دې ارامي، ژوند به دې خوندوري. نو دا ویډیو پای ته ورسېده. 3 ساعته پادکاسټ د فنجان په نوم دغه پادکاسټ چې کیف تنجح العلاقات عنوان دی د یاسر الحزیمي. دغه خبرې انشاءالله چې ګټورې وي او که غواړئ چې نور دوستان مو ترې مستفید شي خلکو سره شریک کړئ. انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم په دې برخه کې کوو. موږ تاسې په دغه کامیابو اړیکو باندې کامیابه ژوند لرلی شو. موږ ته دعا کوئ. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت